رحمت رکٹ کی دو لعنت راواردو رحمت رکٹ کی دو گمراہی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عامې پرتن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه. درنو اوریدونکو، په تیرو خپرونو کې تاسو واوریدل چې اخلاص د مسلمان انسان رابطه الله سره ټینګوي. اخلاص د مسلمان انسان رابطه له شیطان سره قطع کوي او په اخلاص باندې د زړه پالنه او د زړه ساتنه کیږي. خو د اخلاص مقابل ریا ده، ځان ښودنه ده چې ریا د انسان رابطه د الله سره پرې کوي او د داسې انسان رابطه د شیطان سره ټینګوي. ریا عربي کلمه ده چې په پښتو ژبه کې ورته ځان ښودنه وایي، خو د عربي ژبې د ریا کلمه له رویت نه اخیستل شوې. رویت د لیدلو په معنا. نو اصطلاحا ریا همدې ته وایي چې یو څوک د یو عمل په ترسره کولو کې ځان خلکو ته وښیي او د هغوی لیدو ته ارزښت ورکړي. ریا یې ځکه بولي چې دغه شان خلک له دې سره ډېر علاقه لري چې ځان خلکو ته وښیي. د هغو مقصد، د هغو هدف د الله رب العزت رضا نه وي، بلکې خلکو ته ځان ښودنه وي. الله رب العزت په یو قدسي حدیث کې فرمایي: انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه غيري فهو للذي اشرك وانا منه بريء. الله فرمایي زه د شرک په ګډونوالو کې تر ټولو بې نیازه یم. نو که څوک داسې کار ترسره کړي چې له ما پرته پکې شریک ونیسي، نو دغه کار به د هغه چا لپاره وي چې زما لپاره یې شریک ګرځولی او زه له دغسې کار نه بیزاره یم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو دغه قدسي حدیث ته ډیر پام وکړئ. دا ډیر ویرونکی حدیث دی. الله وایي زه د شرک په شریکانو کې تر ټولو بې نیازه یم. لا اله الا الله. نو که څوک داسې عمل ترسره کړي چې له ما پرته پکې شریک ونیسي، نو دغه کار به د هغه شریک وي چې زما لپاره یې نیولی او زه ترې بیزاره یم. د خپل ځان په اړه فکر وکړئ او له دغسې حالت نه خپل پروردګار ته پناه یوسئ تر څو چې الله موږ د ریا نه وژغوري. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. تر ټولو ویرونکی شی چې زه ستاسو په حق کې ترې ویریږم هغه شرک اصغر دی. صحابه و کرامو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وپوښتل: ای د الله رسوله، اصغر شرک څه ته وایي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: الریا. ان الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی اصغر شرک ریا ته وایي. الله رب العزت به د قیامت په ورځ، په هغه ورځ چې بندگان د خپلو عملونو جزا ویني، وفرمایي هغو کسانو ته ورشئ چې په دنیا کې مو د هغوی لپاره عملونه ترسره کول او وګورئ چې هغوی درته کومه اجر او بدله درکوي. نو له هغوی سره به د خپلو عملونو څه اجر پیدا کړئ. تاسو د چا لپاره ریا کوئ؟ خپل عمل چا ته وړاندې کوئ؟
او له چا نه د خپل عمل په بدل کې د اجر او ثواب تمه کوئ. نه راشئ عملونه د الله لپاره وکړئ. هر څه چې کوئ ستاسو یوازینی هدف دی په هغو کې د الله رب العزت رضا وي، چې همدغه الله رب العزت د قیامت په ورځ ستاسو ته بدله د هغه نیک عمل درکړي. او که خدای مکړه ستاسو په عملونو کې د الله رضا نه وي بلکې ریا وي، نو رابطه به مو د الله نه پرې کړي. چاته چې ښیي رابطه به م د هغو سره ټینګه کړي. د آخرت په ورځ به تاسو لپاره هیڅ کم اجر او ثواب نه وي. له همدې عمله علمای کرام لیکي چې د قیامت په ورځ به ریاکاران په 4 نومونو را وغوښتل شي. ورته به وایي ای ریاکاره، ای خیانتکاره، ای فاجره، ای زیانکاره، زه ولاړ شه او له هغه چا نه د خپل عمل جزا وغواړه چې په دنیا کې د هغوی په خاطر خپل عملونه ترسره کول. ځکه چې ته له موږ سره هیڅ کم اجر او ثواب نه لرې، تا زموږ رضا لپاره نه دی کړی بلکې د ځان ښودنه دې کړې، نو هغوی ته ورشه چې هغوی اجر او ثواب درکړي. نو آیا ورکولی به وشي قدرمنو اورېدونکو؟ نه، هیڅ کله نه. نو اوس تاسو ووایئ، تاسو غواړئ چې د لمانځه پر وخت تاسو خلک وویني او د قیامت په ورځ له ستر مالک نه دغه شان خبرې واورئ؟ آیا غواړئ چې د عبادت او اطاعت په جریان کې تاسو فلانی ښځه او فلانی سړی وویني او تاسو پرې خوشحاله شئ او په بدل کې به د قیامت په ورځ د ستر څښتن له لورې دغه شان خبرې واورئ چې تاسو ته به ووایي چې ځه ولاړ شه او له هغه چا نه د خپل عمل اجر وغواړه چې په دنیا کې د هغوی په خاطر خپل عملونه ترسره کول، ځکه چې له موږ سره هیڅ اجر او ثواب نه لري. نه، هر څه چې کوئ د الله لپاره یې وکړئ، د الله رضا پکې ولټوئ تر څو چې ستاسو د زړونو ساتنه او پالنه وشي او رابطه مو د الله رب العزت سره ټینګه شي. یو صحابي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، ای د الله رسوله، آیا ستا امت به له تا نه وروسته شرک وکړي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په ځواب کې وفرمیل نعم، اما انهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا وحجرا ولا وصنا ولكن يراءون باعمالهم. هوکې، خو هغوی به د لمر، سپوږمۍ، د کاڼي او بت عبادت ونه کړي بلکې په خپلو عملونو کې به ریا وکړي او خپل عملونو به خلکو ته ورښیي چې دا هم شرک اصغر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې ځان ښودنه کوي الله رب العزت به یې هم ښکاره کړي. د دې معنا دا ده چې هغه به الله رب العزت د خلکو په منځ کې رسوا کوي او د خلکو په منځ کې د هغه دروغ را برسیره کوي. په دې برخه کې یو بل سخت حدیث هم شته، په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې په زیاته اندازه د الله عبادت کوي. دا ډیر ویرونکی حدیث دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د آخرت په ورځ به الله رب العزت 3 کسان خپل حضور ته راوبلي، یو مجاهد، بل عالم او بل سخي شتمن. هغه کسان چې د الله په لاره کې وژل شوي دي، لومړی به الله رب العزت مجاهد راوبلي او الله رب العزت به هغه ته خپل نعمتونه ورپه یاد کړي. الله به ورته ووایي چې دا نعمت ما ستا په اختیار کې درکړی و. او بیا به رب ترې پوښتنه وکړي چې آیا په دنیا کې د خپل رب نعمتونه په یاد دي؟ او الله به ورته ووایي چې په هغو نعمتونو دې څه وکړل؟ په ځواب کې به ورته ووایي چې ای زما پروردګاره، ستا په لاره کې وجنګېدلم او ووژل شوم. دا وخت به الله رب العزت ورته ووایي کذبته، تا دروغ وویل، ته د دې لپاره وجنګېدې چې خلک تا میړنی وبولي، ته د دې لپاره وجنګېدلې چې خلک تا شجاع وبولي. هو، ته خلکو میړنی هم وبللې او شجاع یې هم وبللې، بیا به په مخ کش کړی شي او په دوزخ کې به وغورځولی شي. ځکه دا کار هلته تا زما لپاره نه کو بلکې ریا د هدف وه. وګورئ درنو اوریدونکو چې په دینداري کې ریاکاري څومره سخت او خطرناک کار دی. د دې نه به وروسته الله رب العزت هغه ډله راوغواړي چې هغوی علم زده کړی او نورو ته یې ښودلی.
الله رب العزت به ورته خپل نعمتونه ور په یاد کړي او ترې به وپوښتي تا په دغو نعمتونو څه وکړل؟ هغه به ووایي ما ستا په خاطر علم زده که او ستا په خاطر مې نورو ته قرآن کریم وروښوده. الله رب العزت به ورته ووایي تا دروغ وویل، تا علم او قرآن د دې لپاره زده که چې خلک درته عالم ووایي او همداسې وشول. قرآن دې د دې لپاره تلاوت که تر څو خلک تا قاري وبولي او همداسې وشول. تا علم او قرآن د دې لپاره نه یاد کړی چې ته په هغه باندې عمل وکړي، د خلکو ترمنځ اتفاق، صلح او یووالی راولي، بلکې د دې لپاره دې یاد کړی و چې څنګه د علماو ترمنځ نفاق، شقاق او بدبختي راولي. تا علم دې لپاره زده کړی و، نو الله به بیا حکم وکړي چې په مخ یې کش کړئ او په اور کې واچوئ. درېیمه ډله خلک هغه خلک دي چې الله پاک په دنیا کې ټول حاجتونه پوره کړي دي، هر ډول مال او شتمنۍ په اختیار کې ورکړي وي، یعنی هر څه یې ورته ورکړي وي او څنګه چې زړه غواړي هماغسې لګولی شي، او دا سړی ډېرې صدقې او خیراتونه وکړي، نو بیا به د قیامت په ورځ الله هغه خپل حضور ته راوغواړي، د دنیا نعمتونه به ور په یاد کړي او ترې به الله پوښتنه وکړي چې په دنیا کې دې په دغه نعمتونو څه وکړل؟ په ځواب کې به ورته وایي ای الله ټوله شتمنۍ مې په هغو لارو مصرف کړه چې ته پرې خوښېدې. الله رب العزت به ورته ووایي تا دروغ وویل، تا دغه کار وکړه خو د دې لپاره چې خلک تا ډیر د خیر او ښېګڼې سړی وبولي، تا ډیر بخښونکی وبولي او همداسې وشول. د څه لپاره چې تا کوه خلکو تا ته وویلې چې دا ډیر سخي دی، دا ډیر جواد دی او دا ډیر بخښونکی دی. نو الله رب العزت به حکم وکړي چې دا کسم پړ مخې کش کوي او جهنم ته ور وغورځوئ. وګورئ قدرمنو اوریدونکو، جهاد د الله په لاره کې څومره لوی عبادت دی، علم او عالم څومره فضیلت لري، صدقات او خیرات څومره فضیلت لري، خو چې د الله رضا پکې هدف نه وي دا د دې باعث ګرځي چې تا به پړ مخې جهنم ته غورځوي. نه راځئ درنو اوریدونکو، عملونه چې کوئ د الله لپاره یې وکړئ، یوازینی هدف دې د ستاسو په دې کې د الله رضا وي. که جهاد کوئ د الله رضا دې ستاسو هدف وي، که علم کوئ د ستاسو یوازینی مقصد دې د الله رضا وي، څه چې چاته بیانوئ د ستاسو یوازینی موخه دې د الله رضا وي، چې د خلکو ترمنځ په خپل علم باندې نفاق، شقاق او بدبختي او نفرت خپور کړئ، کنې پړ مخې به الله جهنم ته کش کوي. علما دې ویریږي، د الله نه دې ویریږي، والله د محمد رسول الله د دې وینا نه دې ویریږي، زړه مې پرې سوځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث معنا دا نه ده چې سړی باید علم زده نه کړي، خلکو ته د دین او قرآن تعلیم ورنه کړي او یا د خدای په لاره کې شهادت او صدقه ورنه کړي، بلکې اصلي خبره دا ده چې هر مسلمان باید په هره برخه کې چې په وس او توان کې ده له الله سره اخلاص وکړي او هڅه باید وکړي چې په خپلو نیکو عملونو کې د ریا په واسطه خدای په قهر نه کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي د خفګان له ګوډال نه خدای ته پناه یوسئ. چا وپوښتل ای د الله رسوله د خفګان ګوډال څه وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل واد فی جهنم تتعوذ به جهنم کل یوم 400 مره. دا داسې یوه کنده ده په جهنم کې چې جهنم په ورځ کې 400 ځلې د الله نه د هغې نه پناه غواړي. او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې دا کنده به د چا لپاره وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا د هغو قاریانو او علماو لپاره جوړه شوې چې هغوی په خپل کارونو کې ریا کوي. قاریان د قرآن کریم حافظان دي، هغه خلک دي چې خلکو ته قرآن، تجوید او علم ښیي، له همدې امله د هغوی کار ډیر خطرناک دی. نو هر څومره چې خپل خدای ته نږدې کیږي شیطان ورته د ریا هماغومره دروازې پرانیزي او هڅه کوي چې برید ورباندې وکړي. راځئ په خپلو عملونو کې د الله رضا ولټوئ، په اخلاص باندې خپل زړونه ډاډه کړئ، په اخلاص باندې د خپلو زړونو پالنه وکړئ، په اخلاص باندې د خپلو زړونو ساتنه وکړئ چې رابطه مو له الله سره ټینګه شي او د شیطان سره مو رابطه قطع شي او الله مو د نیکو بدله په آخرت کې تاسو ته درکړي. الله دې زموږ ټول نیک اعمال د خپل رضا لپاره وګرځوي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. رحمت رکٹ کی دو لعنت راواری دو
رحمت کٹ کی دو گمراہی تکی ناستل ہم آسمان پر لرزی دو گمراہی تکی ناستل ہم آسمان پر لرزی دو لعنت راواری دو رحمت کٹ کی دو لعنت راواری دو رحمت کٹ کی دو گمراہی. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. د ریا اقسام او د ریا ډولونه علماو کرامو ذکر کړي دي. د ریا یو ډول هغه دی چې شیطان په واضحه او څرګنده توګه در باندې برید وکړي. دا د ریا تر ټولو ناوړه ډول دی. په دې توګه شیطان درته وایي فلانی کار وکړه چې خلک دې وویني. دا ډیره خطرناکه ریا ده. نو ته باید د هر کار په ترسره کولو کې له ځانه وپوښتې چې ولې دغه کار یا هغه کار ترسره کوي. آیا د دغه کار په ترسره کولو کې خو به شرک نه وي؟ آیا دغه کار یوازې او یوازې د دې لپاره ترسره کوي چې خلک مو وویني؟ د همدې لپاره په ځان دومره زحمت ګالې چې خلک مو د عبادت پر مهال وویني. که داسې مو وکړل نو پوه شئ چې دا د ریا تر ټولو ناوړه او خطرناک ډول دی. الله نه م لرې کوي. د شیطان سره م رابطه ټینګوي. چې شیطان سره م دوستي شوه نو تباه شوئ. علما کرام لیکي چې یو ورځ یو کس په جومات کې لمانځه باندې ولاړ و. په جومات کې ناستو کسانو چې د هغه لمونځ ولیده نو دې خلکو د هغه ستاینه وکړه چې څومره په خشوع سره لمونځ کوي. ډېر ښایسته لمونځ کوي. څومره خدای ته نږدې دی چې له سترګو یې اوښکې روانې شي. په څومره ښکلې خشوع او خضوع سره الله ته ولاړ دی. هغه کس چې په لمانځه باندې ولاړ و نو هغه د دوی خبرې واورېدې. خو کله چې لمونځ خلاص که نو خلکو ته ویلې چې زما روژه هم ده. ګورې ریا کې دغه ډول تر ټولو څرګند او واضح او خطرناک ډول دی. الله دې موږ ترې وساتي. الله دې موږ ته اخلاص راکړي. ډیر لږ عمل قدرمنو اوریدونکو چې هغه د الله لپاره وي. ستاسو هدف او ستاسو مقصد په هغه کې د الله رضا وي. تاسو الله ته نږدې کوي. ډیر لوی عمل که شپه ورځ نفلونه کیږي او روجې نیول کیږي چې په هغه کې د الله رب العزت رضا مطلوب او هدف نه وي، انسان د الله نه لرې کوي، شیطان ته نږدې کوي. د ریا یو بل ډول لږ پټ دی خو ډیر ویرونکی دی. دا هغه ډول دی چې یو څوک د الله د عبادت له امله خپله ستوماني او خستګي وښي، یعنی په ټولیزه توګه ځان ستړی او ستومانه وښي او بیا یې دلیل د الله عبادت څرګند کړي، او یا ځینې نور مسایل لکه د حجاب اغوستل دا هم په داسې حال کې چې حقیقت به داسې نه وي. دا به صرف یو ادعا وي چې ډیر عبادت یې کړی او یا ما ډیرې ښایسته جامې اغوستلې دي نو زه ستړی شوی یم یا زه ستړی شوی یم، او حقیقت به داسې نه وي. د بیلګې په توګه یو تن وایي چې زه نن ډیر ستړی یم، بل کس به ترې پوښتنه وکړي ولې خیرت خو به وي، څنګه ستړی؟ هغه ورته وایي چې زه ټوله شپه ویښ وم. او ولې ویښ پاتې شوی وي؟ هغه به ورته وایي خدای دې قبول کړي، د شپې راپاڅېدم او ټوله شپه مې لمنځونه وکړه، ډېرې ستړی کړم. دغه شان د الله په عبادت باندې د ستوماني او خستګي ښودلو ته هم ریا ویل کیږي. داسې مه وایئ چې څه کوئ د الله لپاره یې وکئ، خلکو ته یې مه ښیئ. په دې باندې الله درنه خفه کیږي، الله درنه نه راضي کیږي، شیطان تاسو نه خوشحالیږي. یوه ورځ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه یو کس ولیده چې خپل سر یې خوځوه، یعنې خشوع او عاجزي یې څرګندوله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل ای سړیه، خشوع له غاړې نه له زړه نه راځي، د خشوع ځای زړه دی، دا هم د ریا یو پټ ډول دی. ځینې خلک به تاسو لیدلي چې په مجلسونو کې کینی غاړه به یې ماته نیولي او ناست به دا خشوع نه ده، دا عاجزي نه ده، دا تضرع نه ده، بلکې د خشوع او د عاجزي ځای چې دی زړه دی. زړه کې د الله رضا ته ځای ورکړه، په زړه کې دا وګرځوه چې یا الله زما عملونه د خپل رضا لپاره وګرځوې، ما د ریا نه، د شرک نه او د سمعت نه وساتې. دې ته تضرع او دې ته عاجزي ویل کیږي. ریا د دې نه هم یو بل ډول لري چې هغه پټ او پوښلی دی.
د ریا دغه ډول داسې دی چې یو څوک د کار پیل خاص د الله لپاره وکړي، خو کله چې د عمل په وخت کې د خلکو ورته پام شي نو زړه یې خوشحاله شي، د خلکو د لیدلو له امله هغه عمل په ښه او ښکلې توګه ترسره کړي. د بیلګې په توګه یو څوک په لمانځه درېږي، له لومړي سره یې نیت خاص د الله رب العزت رضا وي، خو کله چې د لمانځه پر وخت خلک ځان ته متوجه وویني نو خپل لمانځه کې ښه والی راولي، په ښه او سمه توګه یې ترسره کوي، یعنې د خلکو چې ورته پام شي نو لمونځ یې ښه که که نه تر هغو وړاندې د لمانځه ښه والی، تواضع او خشوع ته دومره پام نه و. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې زموږ عملونه د خپل رضا دپاره وګرځوي تر څو چې الله زموږ نه راضي شي. ډېره ستونزمنه خبره ده، ډېر سخت حالت دی. یو شمېر خلک خپل ټول حواس راټولوي چې د خلکو په وړاندې خشوع ونه کړي، د خلکو په وړاندې عاجزي ونه کړي، د خلکو په وړاندې ځان ونه ښیي، له همدې امله په خپل کور کې ډېره تضرع او ډېره عاجزي کوي. یعنې په کور کې تضرع او عاجزي کوي او د خلکو په وړاندې نه کوي. دا د دې لپاره چې په کور کې خپله خشوع ښه تمرین کړي او بیا کله چې د خلکو په مخ کې خشوع او عاجزي کوي نو لکه د یو ممثل په څیر ښکاره نه شي. ډېره حیرانوونکې خبره ده. تاسو له ځان سره فکر وکړئ، آیا همداسې نه ده؟ په خپل کور کې ډېره عاجزي کوي، ډېره تضرع کوي. د دې لپاره که زه دغه تضرع او عاجزي د خلکو تر مخ هم کوم چې خلک راباندې پوه نه شي چې دا دروغ وایي، خلک به وایي چې رښتیا همداسې کوي، دا هم ډېر خطرناک عمل دی. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې زموږ زړونو کې اخلاص ته ځای ورکړي چې په عمل کې د اخلاص راغی کامیابه وي، او که عمل کې د اخلاص نه که نو تباه هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. که مجاهد په خپل جهاد کې اخلاص ونه لري الله به سخته پرښتنه تیره کوي، د دې په ځای چې جنت ته یې ولیږي جهنم ته یې استوي. که عالم په خپل علم باندې عمل ونه کړي، اخلاص پکې ونه لري، خپل علم د الله بندګانو ته ونه رسوي، خپل علم وسیله او ذریعه د اصلاح د خلکو ترمنځ ونه ګرځوي بلکې وسیله یې د نفاق و شقاق و بدبختي و د نفرت وګرځوي، دا عالم به هم الله جهنم ته بیایي. همدارنګه یو شتمن چې ډېرې زیاتې پیسې لري او د الله په لاره کې لګوي، که د ده هدف اخلاص او د الله رب العزت رضا نه وي نو دا پیسې به دا د الله رب العزت د عذاب نه خلاص نه کي بلکې د جهنم کندې ته به یې وغورځوي. نو زما سپارښتنه درنو ورونو او خویندو ته دا ده، که تاسو مونځ کوئ، نیک اخلاق کوئ، ژاړئ، اوښکې تویوئ، هر عمل کوئ، د ستاسو د یوازینی هدف په هغه کې د الله رضا وي چې الله مو په دنیا کې کامیاب کړي او الله مو په آخرت کې هم کامیاب کړي. او ما ته هم دعاګانې وکړئ، ما مه هیروئ چې دا څه زه تاسو ته وایم الله رب العزت دې په اخلاص راکړي، الله دې زما یوازینی موخه او یوازینی هدف الله دې د خپل رضا وګرځوي. ما الله سره تعهد کړی، یا الله په کومه ورځ چې زما اخلاص ختمیږي نو زما ژبه ګونګۍ که بندې کړه چې ستا جواب بیا نشم ورکولی. الله دې ما ته، تاسو ته او ټولو مسلمانانو ورونو او خویندو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي سره د اخلاص نه، تر څو چې زموږ او ستاسو د زړونو پالنه او ساتنه وشي، الله ته نږدې شو، رابطه مو د الله سره ټینګه شي او د شیطان سره مو رابطه قطع شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. کرکٹ کی دو گمراہی تکی ناستل ہم آسمان پر لڑزے دو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مشرانو، اللہ تعالیٰ انسان تا پا دنیا کی زندگی ورکڑے دا، خود دنیا پا زندگی کی انسان پا شریعت و سنت باندے مکلف گرزیدلے دے، چی دا انسان زندگی با دا اللہ تعالیٰ دا شریعت مطابق او دا انسان دا زندگی تیرے دل با دا محمد رسول اللہ دا سنت مطابق بھی. دا شریعت او دا سنت دا تعلیم او دا دعوت دا فارا اللہ تعالیٰ دنیا تا انبیاء کرام راستولی دی، چاگی با انسانی معاشرے تا دا شریعت او دا سنت تعلیم ورکئی او دا غرکم با انسانی معاشرے تا دا انسانانو تا دا سنت او دا شریعت دعوت ورکئی. چی کم انسان دا انبیاء کرامو پر دعوت باندے لبیک ہوئی او اغیق پلا زندگی دا اللہ تعالیٰ پر احکامو او دا پیغمبر علیہ السلام پر طریقہ باندے روانہ کی، نو عام طور دا انسان مختا مختلف موانع، مختلف مشکلات او مختلف رکاوٹو نرازی. دا ټولو سلوی معنی چی کلا دا شریعت دا زندگی پا مقابل کی انسان تا رکاوٹو معنی جوڑی جی، دا دا انسان خپل نفس دے، چی نفس خپلی تقاضاوی لری، نفس خپلی تمناوی لری او نفس خپل خواہشات پیشئی او دا غی پا خاطر دا انسان زندگی پر شریعت و پر سنت باندی نپریش دی. علماء لکلی دی چی دا انسان دا نفس مثال دا سی دے لکه دا یو معشوم بچی، معشوم بچے چی کلا دا یو شی غشتنه کئی نو اغا غشتنه باندی فزد وی او پا اغا غشتنه کی دیر مبالغه کئی او اغا غشتنه پا هر شکل باندی خپل لاس ترسئی. نو دا غرکم دا انسان نفس امارہ دا دا دین او دا شریعت پا زندگی کی دا انسان نسا خپلی تقاضاوی غاڑی او دا انسان نسا خپل تمناگانی کئی او دا انسان نسا خپل غشتن کئی او دا دی تمناگانو دا دی غشتنو پا بارا کی دا انسان نفس دا انسان نسا رزید کئی. دا انسان نفس اول زل دا امارہ رازی چاگے پر بدو کارو باندی انسان امر کئی، لیکن چکل دا انسان پا زندگی کی مجاہدے راسی، ریاضات راسی، نبیاغی نفس امارہ اللہ تعالیٰ پا نفس مطمئنہ و پا نفس لوامہ باندی بدل کی. خمامہ کی در طول دا نفس کار دادے دا انسان پا دماغ کی وسوسے اچول، دا انسان پا دماغ کی فکرون اچول او دا انسان تا وجود دا وسوسو دا فکرو پا شکلی و طرف تر اگر زول. کچیری دا اغی نفس شکل دا امارہ شکلی نبیاغو دا انسان پا دماغ کی دا گناہ و وسوسے، دا انسان پا دماغ کی دا نافرمانی فکرونا او دا انسان پا دماغ کی دا گناہ و سوچونا و خیالات راوڑل دا دا نفس امارہ کاری. او کچیری اغا نفس انسان پا مجاہدات و ریاضات باندی مطمئنہ و لوامہ گرزولی، نبیاغو دا نیکو کارو وسوسے، دا نیکو اعمال وسوسے او دا اللہ تعالیٰ پر شریعت باندی دا استقامت وسوسے، دا دا انسان پا دماغ کی دا نفس مطمئنہ و دا نفس لوامہ دا طرف راضی. بہر حال چی انسان پر دین باندی زندگی تیرول غواړي نو د ټولو سم مخکنی رکاوټ د انسان خپل نفس جوړیږي.
او د نفس د انسان سره تعلق ډیر نږدې او ډیر قریب دی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ان اعدى عدوک نفسک التي بین جنبیک، بدترین دشمن د انسان هغه نفس دی چې د دې دواړو خو په مابین کې استوګنه لري. او دویم رکاوټ چې د انسان مخ لرازي هغه د شیطان په شکل دی. د شیطان یو طرف ته نزدېکت او قرب د انسان سره ډیر زیات دی او بل طرف ته د انسان سره دشمنی ډیر ښکاره ده. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان د انسان پر رګو کې د وینې پر ځای د انسان پر رګو کې ګرځي. د انسان سره دونه باریک دی او دومره قریب دی او دومره نږدې تعلق دی. لیکن بل طرف ته الله تعالی وایي ان الشیطان للانسان عدو مبین، بل طرف ته د شیطان دشمنیم د انسان سره الله تعالی ډیر ښکاره بیان کړی دی. شیطان انسان ته په کم شکل باندې معنی دی؟ د شیطان کار دا د انسان ته ګناه شایسته کول، انسان ته ګناه اسانه کول او انسان ته ګناه سپکه کول او د انسان د دماغ سره د ګناه عواقب او انجام، د ګناه عذاب او د ګناه بد ثمره هغه لري کول. یو سړی دی د هغې زندگی په رشوت کې تیریږي، نو رشوت والا ته شیطان په دماغ کې دستی دا ور واچوي یاره د نن سبا ژوند دی، د نن سبا کاروبار دی، د نن سبا زندگی دی، دا کله بغیر د رشوت تیری دی. او د دې سره په کونج کې دام په دماغ کې ولا ورکی چې یاره ستا پر ذمہ باندې بچان دي، ستا پر ذمہ باندې کور دی، ستا پر ذمہ باندې تربرګلوي ده، ستا پر ذمہ باندې رواج او پیغور دی، دا ټول پر کول. نو په دې شکل باندې شیطان وایي انسان ته رشوت ورکول دا آسان نه کی، رشوت ورکول دا ورته سپک کی او د رشوت چې کم عواقب او انجام دی هغه د دماغ د انسان سره وباسي. یو سړی دی هغې د درواغو په ګناه باندې اخته دی، نو هغې ته شیطان دا وایي چې یاره تا خو درواغ دی او مصلحت پر بنیاد وویل، ستا په درواغو کې دا فایده ده، ستا په درواغو کې دا نفع ده. نو په دې شکل باندې هغه درواغ دته آسان نه کی، هغه درواغ دته شایسته کی، هغه درواغ دته سپکی در دې حد پورې چې د هغې غریب نوم د الله تعالی د طرفه چې د درواغجانو کوم لیست او فهرست راځي په هغه کې ولیکل سي. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی چې د شیطان مکر دا د هر انسان د شان سره برابري. که څوک دیندار دی هغې ته د دینداره په شکل باندې یو مکر ورپېښ کړي او په دینداره باندې خپله ګناه ورته سپکه کړي، ورته اسانه کړي، په ګناه کې مبتلا کړي. او که څوک دنیاداره دی، د تجارت والا دی، د هغې سره د مکر په خپل شکل دی. هغې چې په خپل کاروبار او تجارت کې کومه ګناه کوي نو هغه ګناه ورته اسانه کړي، ورته سپکه کړي، ورته خوږه کړي، ورته ښایسته کړي چې په ګناه کې دی مبتلا کړي. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی چې شیطان د انسان داسې دشمن دی چې هغې نه د انسان رشوت قبلوي، نه د انسان عجز او زاری قبلوي، نه د انسان زاری او خوشامد قبلوي، در هغې وخته پورې انسان نه پرېږدي چې در څو پورې په ګناه کې مبتلا کړی وي. که شیطان ته هر څومره سپارش وکړې، که شیطان ته هر څومره رشوت ورکړې، که شیطان ته هر څومره عجز او زاری وکړي، د خپل هدف دی، د خپل مقصد دی، هدف او مقصد دی دا دی تا په ګناه کې مبتلا کول. در هغې وخته پورې دی په ارامه نه کښېني چې در څو پورې خپل هدف او مقصد ته ځان رسولی نه او ته په ګناه کې مبتلا کړی دی. نو دویم لوی رکاوټ چې د انسان مخ ته راځي هغې شیطان دی چې هغې دا کوشش کوي چې د انسان زندگی د شریعت څخه واړوي او هغې دا کوشش کوي چې د انسان زندگی د پیغمبر د سنت څخه لرې کړي. او دریم لوی رکاوټ دا و انسان ته خپل قریبان دي، خپل رشتہ داران دي، خپل تربرونه دي، خپل بچان دي. کله د انسان د دیندارۍ لوی رکاوټ د انسان تربرګلوي راس چې یاره د تربرګلوۍ ژوند دی، د تربرګلوۍ ښار دی،
د تربورګلوۍ معاشره ده، بغیر د تربورګلوۍ څخه په دې ښار کې زندگی نه تیریږي. نو زه به د تربور مرسته کوم که تربور پر حق دی که پر ناکی دی، زه به د تربور کومک کوم که هغه پر روا دی که پر ناروا دی، زه به د هغې در شا درېږم که هغه جایز کوي که ناجایز کوي. نو هغه تربورګلوي، هغه قرابت، هغې انسان دی دیندارۍ ته نور پرېږدي. حالانکه دا هغه منحوسه عقیده ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي من مات علی العصبیه فلیس منا، که پر دې عقیده باندې د انسان مرګ راسي هغه زما امت کې نه شمارل کېږي. او دغه رقم کله کله رشتہ داران د دې بچانو په شکل باندې راسي. هغې بچان د دیندارۍ سره د انسان دپاره لوی رکاوټ و مانع جوړ سي. د جهاد موقع راله، نفسی جهاد رالی، مالی جهاد رالی، نو دی وخت کې د انسان دپاره لوی رکاوټ خپل بچان دي. یاره که زه دې جهادي سفر کې ولاړ سم په دې کې ماته شهادت راځي، زما بچان به یتیمان د هغې پر سر به څوک لاس تېروي. او که زما پیسې د جهادي سفرو کې د مجاهدینو په مد کې خرڅ شي، نو بیا به زما بچان لوږې شي، زما کاروبار ته به نقصان ورسېږي، بیا به زما د بچانو زندگی څنګه تېرېږي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي انما اموالکم و اولادکم فتنه، دا بچان سړي ته الله تعالی فتنه جوړ کړي. ځکه چې کوم شی سړی د دین راګرځي، چې کوم شی سړی د شریعت راګرځي، چې کوم شی سړی د پیغمبر د طریقې سره راګرځي، هغې د انسان دپاره فتنه بلل کېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دا دی چې الولد مبخلة مجبنة، اولاد د انسان دپاره د بخل ذریعه هم ده، او اولاد د انسان دپاره د جبن او د بزدلۍ لار هم ده. که چیرې د بخل ځای رالی چې ته د حق په لاره کې پیسې نشې خرڅولی، د هغې سبب دې خپل بچان دي چې زما بچان لوږې کېږي، زما بچان خواستغي کېږي. او که چیرې د حق ځای رالی، د دین سفر رالی، هغې ته توجه نشې کولی په دې خاطر باندې چې زما بچان دي، زما بچان بچا ته پاتېږي، نو د بزدلۍ سبب هم د انسان دپاره خپل بچي ګرځي. نو دریم لوی رکاوټ د انسان دپاره د دین نه چې سړی راګرځي، هغه د انسان رشتہ داران او قریبان بلل کېږي. او چې کله انسان په دې خپله زندګي کې د دې درو رکاوټو مقابله وکړي، وعده مې دا ده چې زندگی پر شریعت تیروم، وعده مې دا ده چې زندگی د پیغمبر پر سنت تیروم، که د دې په مقابل کې ما ته خپل نفس راسي، د نفس پروا نه لرم، که د دې په مقابل کې ما ته شیطان دوکه راکړي، د شیطان پروا نه لرم، که د دې په مقابل کې زما قریبان زما ته رکاوټ د هغو خیال نه ساتم، نو د دې درې رکاوټو مقابله کول دې ته ویل کېږي مجاهده. نو د دین لار دا انسان په مجاهده باندې طی کولی شي، د دین لار انسان په مشقت او په محنت او په ریاضت باندې طی کولی شي. او پر دې مجاهده باندې دوام کول چې د ابتدا څخه بیا تر انتها پورې زندگی پر دې مجاهده باندې تیرول، دې ته زموږ په شریعت کې وایي استقامت. او استقامت د الله تعالی د طرف ډېر محبوب او ډېر پسند او ډېر خوش عمل دی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الله تعالی ورته فاستقم كما امرت، چې په کم کار باندې پیغمبر ما ته امر کې پر هغه کار به استقامت کوي. نو الله تعالی ته په ټولو امورو کې پر عمل باندې استقامت کول دا ډېر محبوب عملی. دا نه معنا چې ما په مسجد کې توبه وکړله، د محفل او د مجلس سمې توبه وکړله، لیکن چې کله دروازې له وروتم نو بیا زبر د په هغه محفل کې لګیایم، په هغه مجلس کې لګیایم، په هغه وینا کې لګیایم، په هغه خبرو کې لګیایم چې کومې خبرې زما دپاره د شریعت او د دین په خاطر ظاهر قاتل بلل کېږي. یا زه په دې مسجد کې دننه د درواغو څخه توبه کاږم، بیا که هغه شیطان ما ته هغه درواغ په هر مصلحت باندې رافیش کړي، په هغه درواغو کې ما ته هره ګټه رافیش کړي، په هغه درواغو کې ما ته هر قسم تزیین او شایست او اسانتیا رافیش کړي، نو زه د شیطان په دوکه کې نه راځم. دې ته ویل کېږي استقامت. تیره جمعه کې ما درته ویل استقامت دا نه دی چې سبحه در کف
توبه بر لب دل پر از شوق گناه. چې په لاره سه کې خو تسبیح دی استغفر الله استغفر الله وایم، او توبه مې پر دې ژبه باندې روانه ده، صرف په ژبه باندې د استغفار الفاظ ادا کوم، او زړه مې د ګناه سره ډک دی چې کله به در مسجد ته وځم او کله به پلانکي مجلس ته ځان ورسوم او پلانکي د غیبت خبره به څنګه در پلانکي مجلس ورسوم. این معصیت را خندم آیت بر استغفار ما، آخر زما استا پر دی توبه باندې دا گناه خاندي. فإن هذا الاستغفار يحتاج الى استغفار آخر، دا توبه بلی توبه ته مجبوره ده، بل توبه دی بلی توبه ته مجبوره ده. ځکه الله تعالی انسان په دنیا کې په استقامت باندې مکلف ګرځي، او استقامت په ټولو اعمالو کې الله تعالی ته محبوب او خوش عمل ګرځي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د استقامت امر ورکړي، ورته پیغمبره فاستقم کما امرت ومن تاب معك، چې کوم خلق په کوم کار باندې ماته ته امر وکړي پر هغه به استقامت کوي. دا نه معنا چې سار د عمل ور باندې وکړي ماښام به انست، ماښام د عمل ور باندې وکړي سار به انست. نو د رکاوټونو به خامخا مخ ته راځي، د رکاوټو په مقابله کې مجاهده کول او پر دې مجاهده باندې دوام کول، دا زموږ شریعت کې استقامت دی. او استقامت محبوب عمل دی، او استقامت خوش عمل دی، او استقامت د الله تعالی فرمان دی او د الله تعالی فرموده امر دی. چې کوم بنده ته الله تعالی د استقامت زندگی ورکی، نو الله تعالی هغه ته په دنیا او آخرت کې عزتونه ورکو نصیب کوي. چې کوم بنده ته الله تعالی په دنیا کې د استقامت زندگی ورکی، دا غي درشاد الله تعالی نصرت او دا غي درشاد الله تعالی مدد ضرور راځي. الله تعالی بنده ته سوای والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اے بنده ته لږ مجاهده شروع کا، په ګناه کې راغله، په معاشره کې راغله، په رواج او په پیغور کې راغله، ته زما پر طرف لږ مجاهده شروع کا. چې کله تا مجاهده شروع کړه لنهدینهم سبلنا، لار در تخلاصول، لار در تشول، در منزل رسول، الله تعالی وای دا زما نصرت او کومک در سره ده. نو چې کوم بندا استقامت روان کی، مجاهده روانه کی، نو پر مجاهده او استقامت باندې الله تعالی نصرت راځي، د الله تعالی کومک راځي، او الله تعالی بیا په نصرت او کومک باندې هغه بنده در خپل محل پورې رسي. الله تعالی سوئی من اتانی شبرن اتیته باعا، ته د استقامت پر وخت طرف په شکل باندې ماته یو لويشت را نږدې سه، نو تقربت الیک باعا، زه د ویل ویشت پر ځای د یو لیت صدر نږدې کېږم. من تقرب الیه باعا تقربت الیه ذراعا، کته یو لیت را نږدې سوی الله تعالی وای زه یو غس در نږدې کېږم. من اتانی یمشي اتیته هر ولا، چې کم څوک الله تعالی وای مال پیدل را روان سي او پیدل سوکر را رواني، اتیته هر ولا زمخله په منډه باندې ورزم. د دې مثال داسې علما ور کوي، یو بچی دی نو هغه ابتداء فل اخي، هغه صرف ولاړ سي بیا غزار سي، صرف ولاړ سي بیا غزار سي، صرف ولاړ سي بیا غزار سي. نو دا غمور د دې بچی سره ډېر محبتي، هغه بچی لري د دروازې سره ودرې، یو بچی ته وای بچی پای پای ما زما پر خوا باندې راځه، چې ګل هغه بچی را روانیږي قدم دو اخی، نو کچیر بچی غزارېدو ته راځي مور ورمنډه کې په غیږ کې ونسي. نو الله تعالی سره بنده د بنده سره الله تعالی په دا شکل باندې استقامت غواړي چې بنده ته زما پر طرف باندې را روان سه، دیږي به د نفس هم مخالف، پدې کې به د قریبانو مخالف، پدې کې به د شیطانو مخالفي، نو هر څوک به تا یو طرف بل طرف ته گزاري، دې کې به ډېر په کمزوري شکل روانه، لیکن کته هر طرف ته گزارېدلې الله تعالی وای ز په منډه درځم په دې خپل غیږ پورې دي نسم. نو من اتانی یمشي، چې کم څوک فیدل سما طرف ته روان سي اتیته هر ولا، الله تعالی وای ز د غي بجای په منډه باندې د غي مخله ورزم او غي په غیږ پورې نسم او غي در خپل ځان او در خپل منزل را رسو. ځکه الله تعالی چې کله انسان په شریعت او په سنت باندې مکلف کې، نو د دې په مقابل کې انسان ته ډېر رکاوټونه راځي. د هغې رکاوټو مقابله کول مجاهده ده، پر هغې مجاهده باندې دوام کول دا استقامت دی، او استقامت الله تعالی فرمان دی، او در استقامت کوونکو در شاد الله تعالی نصرت و مدد دی.
زموږ د امتو کې چې کله د امتحان مرحله راغلې ده انسانانو په کم شکل باندې استقامت کړی دی. صحابه کرامو باندې اولنۍ مرحله، اولنۍ امتحان، اولنۍ د استقامت ازمایش دا د غزوه بدر په شکل باندې راغلی. لیکن تاسو ګورئ صحابه کرامو په هغې کې په کم شکل باندې استقامت وکړي. د هغې استقامت نتیجه الله تعالی دوی ته په کم شکل ورښکاره کړه. د روژې مبارکه میاشت وه، د ګرمۍ زمانه وه، غالباً د رمضان دویم کال د هجرت دی، غالباً د روژې مبارکې 12مه ورځ وه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سهار مسجد نبوي کې اعلان کوي، ورته صحابه د قریشو قافله د ابو سفیان په مشري کې راځي او د شام سره روانه ده، د بدر پر میدان باندې تیریږي او د بدر پر کنج باندې برته د مدینې طرف د مکې مکرمې طرف ته ګرځي. نو ورته وایي چې تاسو تیار اوسئ، د بدر میدان له به ورس او د قریشو قافله به راوګرځو او د هغې په ذریعه باندې هیڅ بعید نه ده الله تعالی به موږ او تاسو ته ډېر غنیمتونه په نصیب راکړي. چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان دی او د صحابه کرامو جانثاري ده او قرباني ده، نو چې څه صحابه کرام مسجد نبوي کې ناست دي هغې اکثریت تیاریږي. لیکن د هغې اسباب په کم شکل باندې 7 دانې تورې ورسره دي او 2 دانې آسان ورسره دي او 80 دراویاو پورې اوښان ورسره دي او د روژې غالباً په 14 سهار باندې د مدینې منورې سره رخصت راخلي او را روانېږي د بدر میدان ته. حالانکه تاسو ګورئ الله تعالی عالم الغیب و شهاده دی. الله تعالی دا نور ته چې پیغمبر هلته لویه معرکه راځي، هلته لویه مقابله راځي، هلته ابوجهل دی، هلته د قریشو ټوله لشکر دی، د هغې سره مقابله ده، صرف په دې خاطر چې الله تعالی د صحابو د استقامت امتحان اخلي چې په دې بې سر و ساماني کې صحابه په کم شکل استقامت کولی شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله 3مه ورځ د بدر میدان ته را رسیږي، ابو سفیان ته څه معلومات د وخت تسولو چې هسې نه چې د مدینې کسان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مشرتوب کې زما مخ له راسي. نو بیا د لارو والا څه پوښتنه وکړه، نو لارو والا دا اطلاع ورکړه چې ستا د قافلې د راګرځولو دپاره د پیغمبر لښکر د مدینې سره روان شوی دی. نو ابو سفیان یو سړی دی زمزم غفاري، هغه په مزدوري باندې ونیوی، هغې ته یې اجرت ولا ورکوي او هغې پر آس باندې په ډېره منډه باندې مکې ته واستوی چې ورسه د مکې قریشو ته اطلاع ورکړه چې ستاسو د قافلې د لوټ دپاره، ستاسو د قافلې د چور دپاره مسلمانان د مدینې منورې سره وتلي دي، تاسو راسئ د خپلې قافلې خوندیه وکړئ. چې کله زمزم غفاري مکې مکرمې ته راغلی نو د مکې په حرم کې اعلان وکړ، نو ټوله قریش به یک اواز دا سربسته او کمربسته ودرېدو. هغې لښکر تیار کړ، په هغې کې چې د قریشو د مکې څومره پهلوانان، څومره جنګ ازموده کسان دي، هغې ټوله تیار سو او د لښکر ټوله مشرتوب خپله ابوجهل پر غاړه باندې واخیستی او په ډېره منډه باندې او په ډېره تلوار باندې د مکې مکرمې څخه هغه لښکر د ابوجهل په مشري کې د بدر میدان ته را روان سو. چې کله 14 سهار دی، د روژې مبارکه ورځ ده او ګرمه ورځ ده او غالباً په دې ورځ باندې د قریشو لښکر مکې بدر ته راورسېدی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لښکر بدر ته راورسېد. غالباً د روژې مبارکې 19مه ورځ وه چې د پنجشنبې ورځ وله. دې ورځ باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اطلاع راغله چې د ابوجهل لښکر دا مخته راغلی دی او د ابوجهل لښکر د مقابلې دپاره راغلی دی او هغې 1000 کسان مسلح دي او د هغې سره قسمه قسم جنگي اسباب ورسره دي او هغې د بدر په میدان کې مقابلې ته تیار ولاړ دي. په 19مه ورځ د ماپښین په وخت کې
چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لشکر د پنجشنبې په ورځ راورسېدی، که ګوري د بدر په میدان کې مخ ته ابو جهل دی، زر کسان مسلح دي. صحابه کرام که ګوري د دې سره 9 دانې تورې ورسره دي، د ابو جهل د لشکر سره د دې سره 8 دانې تورې ورسره دي، د ابو جهل د لشکر سره 900 تورې ورسره دي. او چې د جنگ کم اصلي اسباب او ساز او سامان دی هغه د آس په شکل دی، دا غیر سره 300 ګوړسواران، آسواران، شاهسواران ورسره دي. لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لشکر کې صرف 2 کسان پر آسمان سپاره دي. دا غي عادت ته ګوري هغه زر کسان دي او زر سره په مسلح شکل دي. د 314 کسان دي، 8 دانې تورې ورسره دي، د چا لرګي په لاس کې دي، د چا کاڼې په لاس کې دي، د چا ډبرې په لاس کې دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مخته د ابو جهل لشکر ویني نو د صحابه الله تعالی عجیب امتحان اخی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وایي چې تاسو څنګه راځي دا په دې باندې خنو خبر چې مخته به دومره معرکه راځي، په دې باندې خنو خبر چې مخته به دومره لوی لشکر راځي او د دومره لوی امتحان سره مخامخ کیږو. موږ خو صرف د قافلې د مخنیولو په خاطر راوتلی نو صحابه تاسو څنګه راځي پر مخ باندې معرکې او مقابلې ته ورځو که پر شا باندې تشت. د بدر په میدان کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مازیګر په وخت کې یو ځل مشوره اخی ورته څنګه راځي د څوک आवाज نه کوي. دویم ځل وای صحابه تاسو څنګه راځي د دویم ځل څوک आवाज نه کوي. دریم ځل چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاسو څنګه راځي دا نو په مهاجرو کې مقداد ابن اسود مبارک صحابي ولاړس. هغه ورته د الله رسول ستا پر موږ باندې د بنی اسرائیل ګمان دی. بنی اسرائیل چې کله د موسی علیه السلام مرګریو چې کله به د سختۍ ځای راغلی نو دی و موسی علیه السلام ته ویل فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ته اوس تا رب ورسې معرکه او مقابله وکړې، موږ به دلته درته کښېنو. ورته د الله رسوله پر موږ د بني اسرائیلو ګمان مه کوه، موږ دا درته وایي چې فذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون. ته اوس تا رب درځې، شاته دې هم موږ ځو، مخته دې هم موږ ځو، یو طرف ته دې هم موږ یو، بل طرف ته دې هم موږ یو. ای د الله رسوله په خدای قسم چې پر کوم ځای باندې ستا د بدن خوله راځي پر هغه ځای به زموږ د بدن د وینو ولې وبهیږي، موږ به پر شا باندې هېڅکله تګ ته تیار نسو. چې کله د مهاجرو د طرفه تسلي راله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دویم ځل اعلان کوي ورته صحابه څنګه راځي مودا څه فکر لري او ما ته کومه مشوره را پیښ شوی. نو فانصارو کې سعد ابن معاذ ولاړس ورته د الله رسول آمنا بک وصدقناک، موږ پر تا ایمان راوړی دی، موږ په آسماني خبرو کې ستا تصدیق کړی دی. والله لو امرتنا ان نحيط البحار لنخطها ولن يتخلف عنا واحد. په خدای قسم که موږ ته دا ووایه چې آسونه پر شا باندې وځغلوئ در دریابو پورې بزغلو نه به ودرېږو، او که موږ ته دا وایه چې پر مخ باندې درځئ بیا به په ورو باندې ګډېږو، یو سړی به پر شا پاته نسو. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د انصارو د مهاجرو د دواړو تسری راغله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رنگ مبارکي د خوشحالۍ او د سرور اثار او سرواله ښکاره سو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ابشر فقد اتاکم النصر، لږ زیری قبول کې د الله نصرت به ضرور ستاسو پر دی وعده او استقامت باندې راځي. چې کله شپه تېره سوه نو صحابه کرامو د بدر پر چینه باندې شپه تېره کړه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول شپه په لمانځو په عاجزي او په زارۍ کې الله ته تېره کړه. سهار غالبا د جمعې مبارک ورځ ده، د روژې 18مه ورځ ده او د ګرمو ورځو روژه ده، بطور تفاعل لکه نن هم د جمعې ورځ ده او د روژې 18مه ده او ګرمه ورځ ده. چې کله لمر در سره پورې راپورته سو نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره د بدر په میدان کې عریش جوړ سو، د خورما د پاڼو سکشنې کوډل چې پای کې پیغمبر علیه السلام ته سایه جوړ سي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روزه په آرام وي.
هغه ځای باندې چې کله حاجان مبارکان ورسي اوس پر هغه ځای مسجد جوړ دی، مسجد عریش، او مخته د بدر میدان دی چې کله لمر راګرس د بدر په میدان کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو طرف ته 314 کسان خپل صحابه کرام د هغې صفونه برابروي، یو نیزه په لاس کې ده چې څوک مخ و شاته وتلي د جنگ او د لمانځه صفونه په یو شان نو هغې صفونه ورته برابروي، او د هغې په مقابل کې ابو جهل دی، هغې د خپلو 1000 کسانو مسلح په صفونه برابروي، او د بدر ریګونه دي او د بدر ګرځن میدان دی او غرمه ده او د صحابه کرام روژه ده. نو دی وخت کې د معرکې په میدان کې صحابه کرام او ابو جهل مختصر ودرېد چې کله صفونه برابریږي. نو دی وخت کې د قریشو د لشکره څخه 3 کسان راوځي، عتبه دی، شیبه دی، ولید دی. عتبه او شیبه دا د ربیعه بچانو دواړه سره ورونه دي، او ولید دا د عتبه بچی دی، د ربیعه دا شیبه وراره دی، نو 2 ورونه دي، دا یو ورارو بچی دی، دا 3 میدان ته راووتل. او چې کله په میدان معرکه کې ودرېدل نو صحابه کرامو ته اعلان کوي چې زموږ مقابلې ته څوک راوځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صف کې انتظار کوي چې دې مقابلې ته څوک راوځي. نو عوف دی، معوذ دی، عبید الله، عبد الله دی، عوف، معوذ، عبد الله، دا 3 عبد الله ابن رواحه دا 3 کسان راوتل. عوف او معوذ دا سره ورونه دي، د عفرا بچان دي، او عفرا هغه نیکه زنانه او د هغې اول باچی اول واده د حارث سره وسو، د حارث 3 بچان لري، عوف، معوذ، معاذ. دویم واده د عبدیالیل سره وسو، د هغې څخه 4 بچان لري، او د بدر په میدان کې د هغې 9 سره بچان حاضر دي، او هغه مبارکه زنانه ده چې بلی زنانې ته الله تعالی دا خوش قسمتي په نصیب نه ورکړې چې کومه خوش قسمتي د عفرا په نصیب و چې د هغې د 2 خاوندانو څخه 9 بچان دي، 9 سره د بدر په میدان کې د مجاهدینو په صف کې ولاړ دي. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لشکره څخه 3 کسان راوځي، عوف راوځي، معوذ راوځي، عبد الله ابن رواحه راوځي. چې کله لشکر الته انتظار کوي، د پیغمبر علیه السلام لشکر دی خواته انتظار کوي، نو دا 3 کسان مقابلې ته سره رالو. عتبه د کفارو د لشکره سم مشر دی، نو هغې دې کسانو ته من انتم څوک رالاست مقابلې ته؟ حضرت عبدالله ابن حارثه ورته نحن رهط من الانصار، موږ د انصارو ډله یو، موږ د انصارو خلک یو، موږ د مدینې انصار یو. هغه ورته ما لنا بكم من حاجه، زموږ ستاسو سره څه ضرورت نشته، ستاسو مقابلې ته موږ نه راغلي او ستاسو سره معرکې ته موږ نه راغلي، زموږ توره نن ستاسو سره ټکر نه خوري. نو هغه 3 انصارو صحابو ته برته جواب ورکړي چې ستاسو مقابله موږ نه کوو. هغې چې کله واپس صفو ته رالو نو عتبه پر پیغمبر علیه السلام باندې غږ کوي، یا محمد اخرج الینا اکفاءنا، اے محمد زموږ کف، زموږ مثل، زموږ د قوم خلق راوباسه چې نن موږ د خپل قوم د خلکو سره ټکر ووهو، نن زموږ توره د خپل قوم د انسانانو د تورې سره په معرکه کې راسي، نو موږ ته د خپل قوم کسان راوباسه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صف مخ ته ووته، ويقوموا يا بني هاشم بوعدك الله الذي بعث به نبيكم فقد جاءوا بالباطل ليطفئوا نورهم. اے بنو هاشم خپل کسان راو باسه، دا الله په هغه وعده باندې راو باسه چې الله تعالی ستاسو په قوم کې نبی راستولې دی، دا خلک د باطل د پاره راغلي دي، د دې مقابلې ته ودرېږئ. نو حضرت علی رضی الله عنه خپل توره را اخی د سبت مخ ته راوځي، حضرت حمزه رضی الله عنه راوځي، حضرت ابو عبیده، دا 3 کسان، ابو عبیده ابن حارث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کورنۍ بچی، دا 3 کسان راوځي، او 3 سره مخان پټ کړي دي، سترګې لڅې دي. چې کله میدان ته رالو نو عتبه بیا پوښتنه ځین کوي، من انتم څوک رالاست؟ چونکې د هغې پر مخ باندې فرده ده، د هغې پر مخ باندې نقاب دی، نو هغې پېژنې نه، صرف سترګې ښکاره دي. ورته من انتم پوښتنه ځین کوي چې څوک مقابلې ته رالاست؟ نو حضرت
حمزه رضی الله عنه ورته وایي انا حمزه، زه خو حمزه رالم. حضرت علی رضی الله عنه ورته انا علی، بل ورته انا ابو عبیده. دی ورته نعم اکفاؤنا اکفاء کرام، یقینا زموږ د مقابلې مستعد خلک نن رالاست. نن به زموږ او ستاسو د تورې مقابله د بدر په میدان کې ټکر سره خوري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل صف و مخ ته د امام په شکل د خپلو کسانو انتظار کوي. ابو جهل د خپلو صفونو مخ ته د امام په شکل د خپلو کسانو انتظار کوي. د حضرت علی رضی الله عنه مقابله د ولید سره راځي. ولید د دې عتبه بچی و، نو حضرت علی رضی الله عنه د تورې په اول وار باندې د ولید سر کاټوي. د حضرت حمزه رضی الله عنه مقابله د شیبه سره راځي. حضرت حمزه رضی الله عنه د تورې په اول وار باندې د شیبه سر کاټوي. حضرت ابو عبیده چونکې د زاړه عمر دی او عتبه هم د فاخه عمر دی، نو کله چې یو پر بل باندې وار سره کوي نو دې دوران کې عتبه هم زخمی سو، ابو عبیده هم زخمی سو. عتبه هم د آس سره لکیږي، ابو عبیده هم د آس سره لکیږي. حضرت علی رضی الله عنه او حضرت حمزه چې کله د خپل مرګرو سره فارغ کیږي نو راځي دې ځای کې د عتبه سر په توره کاټي او ابو عبیده په غیږه کې را اخی او سپول راوړي او د پیغمبر علی السلام مخ ته یږدي. چې کله کې شوی پیغمبر علی السلام ته ابو عبیده و یا رسول الله الستو شهیدا، الله تعالی به دې معرکه کې ماته شهادت په نصیب نه کړه. پیغمبر علیه السلام ورته بلا انا علی ذلک الشهید، زه پر دې باندې گواهی ادا کوم چې الله تعالی به شهادت په نصیب درکړي. نو بیا په هغه دوران کې حضرت ابو عبیده د بدر په میدان کې شهید کیږي. د بدر سمخ کې وادي ام القرى راځي. وادي ام القرى کې د حضرت ابو عبیده قبر دی. پیغمبر علیه السلام یو ورځ په دې شله کې په بل قافله کې راتېریږي. نو صحابه ورته چې د الله رسول دې شله کې عجیب خوشبوئی راپورته کیږي. نو پیغمبر علیه السلام ورته چې خوشبوئی وسنګ نه دی کې ابو عبیده پروت دی. دا د ابو عبیده د جسم او د هغې د مبارک خارې خوشبوئی ده چې پر تاسو باندې لګیږي. چې کله د درې مقابله د بدر په میدان کې وسوله نو قریش ډیر سوخته سو او دی وخت کې په ډیر جوش او جذبه کې د قریشو د ټوله قوم پهلوان عبیده ابن سعید ابن عاص راووته. هغه په میدان کې ودرېدی، په ډیر جوش او جذبه باندې ناره وکړه چې زما مقابلې ته راوځئ. هغه د دې سره صدرنوکه پورې مکمل په اوسپینو په زغره کې پیچلی دی. د هغې په ټوله بدن کې صرف دا سترګې لڅې دي بس. صحابه کرام حیران دي چې د دې مقابلې ته به څوک راوځي. ما درته د صحابه کرامو د ټوله لشکره سره اوه اته دانې تورې ورسره دي. حضرت زبیر رضی الله عنه انصاري صحابي دی او په قط باندې ډېر کشنی دی او د لشکر پر میمنه باندې پر راسته طرف ولاړ دی، جنډه یې په لاس کې ده. د هغې قط او د هغې قط تناسب داسې دی لکه حضرت زبیر رضی الله عنه چې د سعید بن عاص در نامه پوري او سعید بن عاص پر آس باندې سپور دی. حضرت زبیر رضی الله عنه په منډه پیدل میدان لور دراله. د هغې په لاس کې چې کومه جنډه ده، جنډه یې په دې مځکه کې شخ کله باره د میدان د بدر په میدان کې پښې وکښې او د دې طرف ته برچه حضرت زبیر رضی الله عنه یو ځل حبشي کې څه زمانه تېره کړې وله او حبشي والا فن دا و چې څوک د لرې څه په برچه باندې ویشتل. لکه حبشي په غزوه احد کې حضرت حمزه رضی الله عنه د لرې څه په برچه باندې وویشتی. نو حضرت زبیر رضی الله عنه د لرې څه د ورته کښېناستی او د برچې واره پر عبیده ابن سعید ابن عاص باندې د لرې ځاسه وکړي. هغې پر آس باندې سپور دی، هغه برچه سیده ورله د هغې په دې سترګه کې ولګېدله او د هغې در د دماغ برچه راووتله او عبیده ابن سعید ابن عاص د آس سره یې لس. پیغمبر علیه السلام هم د دې منظر تماشا ګوري او ابو جهل د خپل لشکر په مخ کې د منظر تماشا ګوري. حضرت زبیر رضی الله عنه په منډه باندې ورغلی، د عبیده ابن سعید ابن عاص پر دې جګره باندې کښېناستی او هغه برچه په زور باندې راکشي چې کله د عبیده د سره کاږي نو هغه برچه کږه سوله
چې کله د صف له واپس راځي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خواست باندې د حضرت زبیر څخه برچه غواړي. حضرت زبیر رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته هغه برچه ورکوي. د هغې څه وروسته بیا هغه برچه په خلفاو کې راچلېدله او تواریخ کې لیکلې ده چې تر اوسه پورې غالبا هغه برچه د مصر په میوزین کې خوندي پرته ده. چې کله عبیده ابن سعید ابن عاص د بدر په میدان کې قتل شو نو صحابه کرامو په یو زور باندې او په ډېر جوش او جذبه باندې د بدر په میدان کې نعره تکبیر پورته کړه. چې کله د صحابه کرامو د نعره تکبیر غږ دی نو ابو جهل خپل لشکر ته د عام حملې حکم ورکړ چې بس تاسو په ورګډ سي په دې باندې. عجیبه د کائناتو منظره ده. په لشکر کې څوک مقابله کوي. دې طرف ته ابو عبیده دی دا بچی دی او د ابو جهل په لشکر کې عبدالله دی دا پلار دی چې کله توره زله بچاوي آخر پر راورسېدو ابو عبیده په اول قتل په اول وار باندې د خپل پلار سر په هوا کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به لكل امة امین و امین هذه الامه ابو عبیده. هر امت ته الله تعالی یو امین ورکړی دی. زما د امت امانتدار انسان ابو عبیده دی. حضرت عمر رضی الله عنه دې طرف ته راځي او دې طرف ته عاص ابن هشام دی د حضرت عمر د مور ورور دی سکه ماما دی. حضرت عمر په اول ځل باندې د عاص ابن هشام سر په هوا کوي. دې طرف ته ابو بکر دی او دې طرف ته د کفارو په لشکر کې عبدالرحمن دی دا بچی دی دا پلار دی. لیکن بچی ډیر کوشش کوي چې د پلار سره د توري ټکر را نسی. پلار آخر د خپل بچی په تلاش کې د بدر په عسکرو کې ګرځي خو لیکن د هغې سره بچی په نظر نه ورځي. چې کله اسلام قبول سو ابو عبدالرحمن ورته وایي پلاره د بدر په میدان کې ډیر ځله زما د تورې لاندې راغلې لیکن پلارنی محبت و بیا به مې توره ستا څه بچاو کړله. حضرت ابوبکر ورته وایي بچې په خدای قسم که د بدر په میدان کې زما د ټولو څه لویه تمنا دا وله چې د عبدالرحمن سر زما په توره پرسي. دا زما د ټولو څه لوی خواهش دا زما د ټولو څه لوی شوق او دا زما د ټولو څه لویه تمنا وه. دې طرف ته عتبه او شیبه ولاړ دي او دې طرف ته ولید ولاړ دی. دې طرف ته حذیفه دی. حذیفه او ولید سره ورونه دي. عتبه او ولید سره پلار او زوی دي. شیبه او ولید سره اکا او وراره دي. دې طرف ته حضرت عمر رضی الله عنه راځي. دې طرف ته ماما راځي. دې طرف ته ابو جهل رالی. دې طرف ته عیاش ابن ابي ربیع رالی. دا سره مورني ورونه دي صرف لرونه سره بدل دي. دې طرف ته طلحه ابن عبید الله دی. دې طرف ته عمر ابن عثمان دی دا وراره دی دا اکا دی. دې طرف ته مصعب ابن عمیر دی. دې طرف ته ابو عزیز ابن عمیر دی. ابو عزیز ابن عمیر او مصعب ابن عمیر سره ورونه دي. دې طرف ته د الله رسول دی او دې طرف ته حضرت عباس ولاړ دی او دې طرف ته حمزه دی. دې طرف ته عباس دی سره ورونه دي او دې طرف ته علي دی. دې طرف ته عباس دی سره ورارو اکا دي. ټول هغه خوني رشتې دي چې یو د بل سره تورې سره ټکراوي. چې کله ابو جهل د عام حملې حکم ورکړ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عریش سره ووته او د خپل پټو مبارکې پر دې سر باندې اچولی دی او په ژړا کې نارې کوي اللهم انجزني ما وعدتني. یا الله چې کومه وعده دې را سره کړې ده هغه به را پوره کوې. اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد من بعد. یا الله که دا د صحابه و معمولي کشنۍ ډله نن تباه و هلاکه سي. یا الله د مځکې پر مخ به بیا ستا عبادت څوک کوي. دومره لویه ګواهي په انسانیت کې د چا دپاره نه ده راغلې لکه د پیغمبر په قول چې د صحابهو دپاره راغلې ده. یا الله که دا چند صحابه هلاک سي د مځکې پر مخ به بیا عبادت څوک نه وکړي. حضرت علی رضی الله عنه وایي زه یو ځل د جنګ څه د پیغمبر ژړا اورم. یو ځل راووتم چې پیغمبر به په آرام کې لیکن پیغمبر په ډېره ژړا کې دا نارې کوي یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا الله اے قیوم اے حی ذات ستا د رحمت طلب کوم. دویم ځل رالم دریم ځل چې کله رالم پیغمبر علیه السلام په حالت د سجدي کې دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ژړا کوي چې یا حی یا قیوم. د پیغمبر علیه السلام دغه الفاظ د خولې سره راوځي چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ژړا د بدر په میدان کې ډیره زیاته ده نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه د بدر د جنګ راووته
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پټو مبارک د بدن سیله سوی دی او پیغمبر علیه السلام د بدر په میدان کې د سجدې په حالت کې پروت دی. نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه د خپل پټور باندې وار کوي وای حسبک یا نبی الله فقد الححت ربک، اې د الله نبی بس ته الله ته دې ډېره ژړا وکړه، الله تعالی ته دې ډېرې زارۍ وکړې. فانه سینجز لک ما وعدت، د الله تعالی بستا وعده ډېره ژر در سره پوره کړي. د الله رسول بسته خپله ژړا بسته چې کله د الله رسول نه راپورته کېږي بیا ورته کفاک ربک مناشدتک، د خپله مناشده او خپله ژړا چې دی الله ته وکړه هغه دې بس کافي ده. سینجز لک ربک وعدک، الله تعالی بستا وعده در پوره کوي. نو یې د الله رسول سره راپورته کړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژړا سره راپورته کړي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر سر باندې یو قسم وریځ راله او د دې ورځې په سایه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې نعاس رالی، د خوب شکل رالی چې کله سترګې راپورته کړي ابوبکر ته یا ابوبکر ابشر، ای ابوبکر زیرې قبول کا. په دې ورځ کې یو څه قسم خړوالی رالی، هوا راله، وایي هذا جبرائیل فقد اتاکم لنصرکم، دا جبرائیل امین را ورسېد ستاسو نصرت لا. یقودو علی ثنایاه الغبار، د خپل لشکر قیادت او مشرتوب کې یو پر غاشو باندې د جنگ ګرځونه پراته دي. نو ورته ای ابوبکر زیرې قبول کا چې کله د سترګو رف راځي الله تعالی وایي استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. نو چې د سترګو رف راځي حضرت جبرائیل علیه السلام د جنگ د بدر میدان ته راورسېدی، د هغې پر بدن باندې لباس دی، د هغې پر سر باندې زرغونه لنګوټه ده او هغې چې کله جنگ بدر ته راورسېدی نو د 500 فرشتو قیادت و مشرتوب کوي. او د سترګو فرف کې حضرت میکائیل علیه الصلاۃ والسلام راورسېدی، د هغې سره 500 فرشتې ورسره دي. نو زر قریش زر فرشتې سره رالو چې قریشان د جنگ بدر میدان ته د زرو په عدد کې راغلي وو. الله تعالی د اسمانه سره د دې د مقابلې دپاره زر فرشتې را استوي چې د سترګو رف کېږي. نو 80 قریشان قتل سو، 80 قریشان په قید کې رالو او نو ټول قریشان د مکې پر طرف باندې په تیښته باندې منډه سو. شیطان دا روان دی د بدر په میدان کې، د سراقه ابن مالک یو صحابي سړی دی، د هغې په مثل کې را روان دی. حارث ابن هشام د ابوجهل ورور دی، هغې در لاس ونیوی، دا لاس یې په هوا کې داسې داسې کوي ورته لا غالب لکم اليوم من الناس انی جار لکم، زه ستاسو نن ملګری یم، پر تاسو باندې څوک نن غلبه نسي راوړلی. نو شیطان هغې د جنگ دپاره راپورته کوي. لیکن چې کله د بدر په میدان کې شیطان حضرت جبرائیل علیه السلام ولیدی، چې کله د بدر په میدان کې شیطان حضرت میکائیل علیه السلام ولیدی، نو شیطان د بدر د میدان سره د ساحل سمندر چې د جدي طرف د دې طرف ته منډې کړې او کتابونه داسې لیکي چې د بدنه سه هوا خارجېدله او په منډه منډه باندې د سمندر طرف ته ځغاستی. نو حارث وربرنس نارې کې چې پر کومه باندې ځغلې ورته ویل انی ارا ما لا ترون، چې ما څه ولیدو هغه تاسو نن نه وینئ. نو جبرائیل را ورسېدی او میکائیل را ورسېدی. نن په دې میدان کې نه ستاسو خیر شته نه زما خیر شته. چې کله دریاب ته رسیږي په دریاب کې غوټه کېږي، یا الله زما سره دې وعده کړې د خپله ربي وعدتني ووعدک الحق، یا الله وعده دې را سره کړې د وعده دې حق ده چې فإنک من المنذرین، تا ته در قیامته پورې زندګي در کوم، یا الله د هغې څه مخکې به زما هلاکت و قتل نه راولې. نو قریشان 80 دانې قتل او 80 دانې په قید کې رالو او انور ټوله په منډه باندې د مکې مکرمې طرف ته د بدر د میدانه سزي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اکا حضرت عباس دی. حضرت عباس رضی الله عنه ته الله تعالی ډېر لوی جسم و قامت ورکړی و. د عامو انسانانو قد و قامت 6 فوټه راځي، لیکن د حضرت عباس رضی الله عنه قامت 8 فوټه و. پر کم آس باندې چې به حضرت عباس رضی الله عنه سپور نو د هغې پښې به پر مځکه باندې ورسره سکېدلې او د هغې هغه ناره و چغه دا به 8 میله قدر د دې ناره تلله. او ډېر ځله داسې وسو چې د هغې د نارې او د چغې څخه د زنانو حمل د نس ساقط سلو، هغې به خپل بچي نقصانول چې د حضرت عباس رضی الله عنه چغه به چا واورېدله. یو کوچنی صحابي دی ابوالیسر چې د هغې قد و قامت د عباس در ناموم کښته دی،
نو ابواليسر حضرت عباس رضی الله عنه ته لاسونه در شاور تړلي دي او روان کړی دی او د پیغمبر علیه السلام مخ ته ودراوی. حضرت عباس رضی الله عنه چې کله ابواليسر ته ګوري هغه په قد و قامت ډېر معمولی کوچنی صحابي او خپل قد و قامت ته ګوري. نو ابواليسر چې کله حضرت عباس د پیغمبر مخ ته ودرېږي وایي د الله رسول عباس مې ستا مخ ته راوستی، وایي د الله رسوله په میدان جنګ کې مې پښې لاسونه ور وتړل او د تړلو قیدیانو په شکل مې راوستی، ځکه عباس دې وخت کې د مشرکانو په صف کې راغلی. حضرت عباس رضی الله عنه ډېر شرمنده دی چې کله ځان ته ګوري د معمولی کوچني صحابي ته ګوري. هغه ورته یې وراره پیغمبر علیه السلام اکاو ورته یې وراره زما د فرب د کعبې قسم چې دې سړي تړلی نه یم، یو بل مخلوق رالی د مځکې و اسمان په مابین کې په ځان پوه نه سوم، هغې مخلوق موږ مغلوبه کړو، هغه مخلوق لاسونه را تړلي دي چې نن تا ته ودرېدم. هغه ابواليسر صحابي په ډېره خوشحالي کې ورته وایي د الله رسوله دا درواغ وایي ما تړلی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ای اسکت فقط ایدک الله بملک کریم، ته لږ چپ سه، الله تعالی ستا تقویه او ستا نصرت و کومک په یو ډېره زوروره ملایکه باندې وکړی چې د هغې په ذریعه باندې تا عباس تړلی ماله راوستی. په ټولو قریشو کې چې اول مکې ته ځان ورساوی په تیښته باندې حسیمان ابن ثابت الخزاعي هغه په منډه باندې اولنې مکې ته راورسېدی، د مکې په حرم کې ودرېدی، په ډېره چیغه باندې وویل ولې خلکو ابوالحکم قتل، ای خلکو ولید قتل، شیبه قتل، عتبه قتل، فلان قتل، فلان قتل، فلان قتل. چې کله دا ناره د مکې په حرم کې وکړه نو صفوان ابن امیه دا د مکې په حتیم کې ناست دی، برای د خلکو باندې غږ وکړي ول دا پاگل سوی دی، دا لیونه سوی دی، دا وایي څه دا وتړی ویې نیسئ. حسیمان ابن ثابت چې کله د صفوان ناره واورېده ورته زما دې د دې کعبې په رب قسم چې زه د خپلو سترګو لیدلی حال وایم، زه نه لیونی یم نه پاگل یم، چې کم کسان مې در یاد کړو هغه ټول د بدر په میدان کې قتل سو. صفوان ملګرو ته تاسو اواز ور باندې وکړئ چې صفوان چیرې دی، ځان ورښیي، د ده د لیونتوب امتحان اخلي. هغه یو ملګری ورته وایي حسیمانه صفوان څه سو؟ نو هغه ورته صفوان هغه دی د مکې په حتیم کې ناست دی، لیکن د ده پلار امیه په خدای قسم ما قتل ولیدی، د ده ورور عمر ما قتل ولیدی چې د بدر په میدان کې پروت و، زه را روان سو. چې کله حسیمان دا ناره کوي د دې څه وروسته دویم سړی ابو سفیان را ورسېدی. ابو سفیان د مکې قریش راجمع کړو په حرم کې، ورته خلکو موږ ته طعنه او پیغور مه راکوئ، زموږ چې څه کسان قتل سو یا زموږ څه کسان قیدیان سو، موږ د دې کسانو په معرکه او مقابله کې نه قتل سوي نه قیدیان سوي. یو بل مخلوق رالی د اسمان او د مځکې په مابین کې زموږ په رب د کعبې قسم چې موږ ته د هغې حقیقت نه معلومېدی چې دا څنګه مخلوق دی، زموږ قتلونه د هغې په وجه وسو، زموږ قید د هغې په وجه وسو، زموږ ماتې د هغې په وجه وسوه، زموږ فرار او تیښته د هغې په وجه باندې وه. د حضرت عباس رضی الله عنه غلام دی ابو رافع، هغې وایي که چیرې دا خبره ستا صحیح، ابو سفیان ته وایي چې زما په خدای قسم هغه د الله تعالی فرشتې دي چې د اسمانه سره راغلي دي ستاسو مقابلې. ابولهب په ډېر بد حالت کې و او د بوډاوالي زمانه یې او د بیمارۍ او د ناجوړۍ زمانه یې لکړه لګی قرار رالی چې اوازه ور باندې وموږته د مکې حرم له رالی. چې کله ابو سفیان دا خبره ورته وکړه چې هغه بل مخلوق آسماني مخلوق هغې رالو زموږ قتل وسو، زموږ قید او اسارت رالی، موږ په هغې باندې نه سو پوه. نو رافع چې د حضرت عباس غلام دی ابو رافع هغې دا خبره وکړه چې په خدای قسم دا آسماني فرشتې دي. نو ابولهب په دې خپله لکړه باندې ابو رافع پر دې مخ باندې ووایي ورته وایي تم داسې غلطې خبرې کوې لکه عباس چې ستا سردار ولو او یا ستاسو د کورنۍ څه موږ ته رافع شه، تاسو داسې غلطې خبرې ټولې کوئ. ام فضل د حضرت عباس رضی الله عنه د کور زنانه د غم ولاړه ده، هغې چونکې په دې خپل غلام باندې خوا بده کله نو په خپل لرګي باندې ابولهب په دې سر کې ووایي. چې کله ابولهب په دې سر کې په لرګي باندې ووایي نو ابولهب پر غزې باندې بېهوش او بیران سو.
او د هغې څه وروسته 3 ورځې په داسې مصیبت او مرګ کې مړ سو چې د هغې بدن په ژوند کې چینجي وکړو او د هغې بدن په ژوند کې داسې بدبویي وکړه چې د هغې خپل بچان هغې ته د لاس وړلو دپاره تیار نه و. اخر پر لرګیو باندې د هغې جنازه پورته کړه او د هغې څه وروسته بیا د خاورو لاندې کړې او په دې شکل باندې ابولهب ولاړ وفات سو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بدر په میدان کې دی د بدر مقتولین د ابوجیل په شکل باندې راکشي. حضرت عبدالله ابن مسعود ته وایي وګوره په دې مړو کې ابوالحکم چیرې دی. د ابوالحکم د ابوجیل کنیت چې کله رالی نو ابوجیل پروت دی یو ځای او په دې کې دا سال شوري. حضرت عبدالله ابن مسعود یې پر دې ځګره باندې ورکښېناستی په دې شکل باندې چې سر ځینې پرې کوي او سر یې د پیغمبر علیه السلام حضور ته ورسي ځکه پیغمبر ورته سر یې ماله راوړ. ابوجهل ورته یوه خبره درته کوم چې کله هغه پر ځګره باندې کښېنستی ورته یې د شپانه بچی ځکه عبدالله ابن مسعود چې د کومې قبیلې سو هغه ټول د پسو حیوانانو شپنیانو ورته یې د شپانه بچی ډېر لوی مقام دی پیدا کوي نن زما غوندې سردار پر سینه باندې کښېني زما اخرنی پیغام هغه خپل ملګري ته ورسوه ورته په خدای قسم چې په زندگی کې مې څومره نفرت درسه و نعوذ بالله اوس مې هغومره لس چنده درسه نفرت و بغض دی. آخر ورته یې د شپانه بچی دا سر لږ د دې بدن طرف ته پرېږه چې کله ستاسو قریبانو ته او ستاسو صحابو ته او ستاسو محمد ته زما سر ورسېږي نو زما سر په ډېر غټ شکل باندې د هغې مخ ته کښېښول سي زما سر په دې بیخ کې مه پرېږه دې طرف ته یې پرېږه. د هغې څه وروسته حضرت عبدالله ابن مسعود د ابوجهل سر پرې کوي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې راوړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي هر امت الله تعالی یو فرعون ورکړی و زما د امت فرعون دغه. وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته فرمان کوي حکم کوي چې د مقتولین راکشوی د بدر څا ته وراچوئ. عتبه چې کله راکشوي نو بچی حذیفه ولاړ دی په مسلمانانو کې او چې کله هغه راکشي نو د دې بچي رنګ ډېر ژړ سو او ډېر په غم کې سو دې پلار ته ګوري. پیغمبر علیه السلام ته یې حذیفه د دې پلار ډېر غم در سره دی. حذیفه ورته یې د الله رسوله غم یې نه دی را سره صرف د یوې خبرې افسوس را سره دی چې زما پلار ډېر عاقل او ډېر هوښیار انسان او ډېر مدبر او ډېر پوه انسان نه معلوم چې الله تعالی په کوم شکل باندې محرومه کوي الله تعالی په کوم عذاب باندې دی مبتلا کوي چې د اسلام مسا د دې دومره عقل سره سره محروم او بې نصیبه فاتس. نو د پلار د قتل غم نه دی را سره د پلار د مرګ غم نه دی را سره صرف د دې خبرې په غم را سره دی چې زما پلار ته الله تعالی دومره تدبر ورکړی او دونه پوهنه ورکړی او د هغې تدبر او پوهنې سره زما پلار د اسلام د نعمته څنګه محروم او بې نصیبه فاتس. نو مقصود می دا دی چې الله تعالی انسان په دنیا کې په شریعت او په سنت مکلف ګرځولی دی او د شریعت او سنت په مقابل کې انسان ته مختلف رکاوټونه راځي. کله د نفس رکاوټ راځي او کله انسان ته د شیطان رکاوټ مخته راځي او کله انسان ته د قرابت او د رشتہ دارانو رکاوټ مخته راځي چې کله انسان په خپل دینی زندگی کې د دې رکاوټو مقابله وکړي نو دې ته مجاهده ویل کېږي او پر دې مجاهده باندې الله تعالی انسان په استقامت مکلف ګرځي چې پر دې مجاهده به د زندګۍ د ابتدا څخه تر انتها پورې درېږي او چې کله د دې مجاهده باندې دوام وکړي نو الله تعالی استقامت درته نصیب کوي. لیکن د استقامت الله تعالی ته دومره محبوب عمل دی چې کله سړی پر دین باندې استقامت کوي نو الله تعالی دا غي سره سکی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا یو ځلې د الله د اولوهیت دعوه وکړه یو ځلې د الله د ربوبیت دعوه وکړه ثم استقاموا بیا پر دې باندې در مرګ پورې استقامت وکړي نو الله بصور سره کوي تتنزل عليهم الملائکه چې کله زکندن رالی نو ملائکې راسي سر ته ورته کښېني وابشروا
الله تخافوا ولا تحزنوا ملائکه ورته وایي چې اوس د دې بعد نستا سره بیره ستا، نستا سره غم ستا، نه تا ته حزن ستا، نه تا ته بل مشکل ستا، نه پر روان منزلو کې تا ته پریشانی ستا. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون د هغې جنت ښکاروالی ورته وکړي چې د کوم جنت الله وعده ورسره کړې ده. بعض روایت کې راځي چې د جنت ګلان ورته پیش کړي او دی د هغې په بویېدو کې د روح پرواز وکړي. بعض روایت کې راځي چې د جنت خپل منظر خپل کور ورښکاره کړي، د هغې په سیر و تماشا کې د روح پرواز وکړي. نو ځکه دی هغه د زکندن په تکلیف باندې پوه نه سي. ورته نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرة، موږ دې په دنیا کې ملګري یو، پر هر محل مې ستا کومک و نصرت کوئ او د آخرت په ټولو منازلو کې در سره یو. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، چې کم شی د اشتها غواړي نو د جنت زیری ولا ورکي، او د جنت په زیری کې دا ورته وي چې کم شی دعوه کوي او چې کم شي ته د اشتها کېږي هغې به نن ټول ستا او مخ ته تیاره وه راسته افیشیږي. نو بیا خو د استقامت ثمره انسان ته د زکندن پر حالت ښکاره کېږي. استقامت ثمره انسان ته د مرګ په منازلو کې ښکاره کېږي. د استقامت ثمره انسان ته د قبر په توره کنده کې معلومیږي، او د استقامت ثمره د ملائکو د معیت او د نصرت او د کومک په شکل د قیامت په میدان کې انسان ته معلومیږي. ځکه انسان په استقامت باندې مکلف دی. زموږ او ستاسو د زندګۍ دورانیه الله په څنګه عصر کې راوستله چې موږ تاسو پر د خپله معاشره باندې لږ نظر وکړو چې موږ کومه معاشره ده. د دې معاشرې په باره کې زموږ او ستاسو دپاره استقامت څومره ضروري. د دې معاشرې په باره کې پیغمبر 1400 کاله مخکې ویلي دي چې یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، سهار به د کور مؤمن وځي، ماښام چې راځي کور له کافر به وي. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، ماښام چې کور ته رالی مؤمن دی، سهار چې وځي کافر دی. ولې کافر کیږي؟ یبیع دینه بعرض قلیل من الدنیا، د دنیا یو معمولی نفع راله، په پلانکي ځای کې پلانکی منصب راکوي، په پلانکي ځای کې پلانکی ولایت راکوي، او د پلانکی ولسوالۍ مې ولسوال ټاکي، او پلانکی مې د نفسي ګټه ده، او پلانکی مې مالی ګټه ده، او پلانکی مې منصبي ګټه ده. د دې ګټو په خاطر باندې هغې دنیا او اسلام او خپل دین او دې ټولو ته رخصت ولا ورکړي. نو سهار چې کله د کور تلی غریب مؤمن ولو، او ماښام چې کله کور ته راتلی بیا د ایمان ذره ورکینوله. نو موږ تاسو په هغه عصر کې یو چې بعضې خلک په مختلفو بانو باندې دین ته اجازه ورکوي، دین ته رخصت ورکوي. بعضې خلک د قومیت په جذبه کې راځي، د دنیا د لالچ په جذبه کې راځي، د دنیا د منصب په جذبه کې راځي، هغې د دین سره بې وفایي روانوي، هغې علماو ته د بې وفایي نسبت کوي، هغې د علماو سره بې وفایي کوي، هغې د مجاهدینو سره بې وفایي کوي. چې کم خلک د دین په مقابل د دین د عزت او د حفاظت لپاره ولاړ دي، د خپل یو معمولی منصب په خاطر، د خپلې معمولی ګټې په خاطر، د خپل معمولی قومیت په خاطر باندې هغې د علماو مقابلې ته سیران غاړي، او هغې د علماو مقابلې ته درېږي. او چې کوم سړی د علماو په مقابل کې رالی، د دې امت د علماو مثال د نبی دی، هغه سړی دی دا وایي چې زه د نبی په مقابل کې ودرېدم. او چې کوم سړی د نبی په مقابل کې ودرېدی، هغې د الله تعالی د ذات په مقابل کې ودرېدی. او چې کوم سړی د الله د ذات دشمنی په مخه اخلي او بیا پر مځکه باندې زندگی تیروي، د هغې انجام به الله تعالی د جهنم څخه سوا نور څه ټاکي. نو ځکه زما او ستا ډېره فاسده معاشره ده، زما او ستا ډېره درفدره معاشره ده. نن تاسو وینئ حاجانو په شکل، د خانانو په شکل، د مشرانو په شکل، د علماو په شکل ورځ په ورځ د دینه څخه خلک رخصتونه اخلي، او خلک د علماو د صفو سره رخصتونه اخلي، او خلک د مجاهدینو د صفو سره ځانونه لرې کوي، او په دې شکل د دې دینه سره بې وفایي روانې دي. نو په ډېره فاسده معاشره کې راغلي، په ډېره خرابه معاشره کې راغلي، په ډېره تباه او برباده معاشره کې راغلي، چې زما او ستا دپاره په دې معاشره کې استقامت څومره ضروري دی. شاید په مخکینی عصرو، په مخکینی معاشرو کې به استقامت دومره ضروري نه و.
نو ځکه الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي فاستقم کما امرت ومن تاب معک، ته به استقامت کوې چې کوم خلکو د بدو اعمالو څخه توبه کښلی د ستا په امت کې د هغې دپاره استقامت پر دین باندې ضروري دی، او د دین د استقامت په خاطر هغې به نه د خپل نفس د خواهشاتو خیال ساتي چې ما ته خو خاني و ملکي رسیږي، ما ته خو منصب و قدرت رسیږي، نه به د شیطان د رکاوټ خیال ساتي چې هغې ګناه درته ښایسته کړي درته سپکه کړي، نه به د قرابتو د تربرګلوۍ خیال ساتي، بلکې د دې ټولو په مقابله کې به په غبرګو پښو باندې د الله پر دین باندې درېدل، دې ته ویل کېږي استقامت. بیا به پر زکندن باندې ستا وسر ته ملایکې ناست دي او هغې به پر روانو منزلو کې ستا کومګیران وي. الله تعالی دې د دې فتنو په دور کې موږ او تاسو ته استقامت په نصیب راکړي. الله دې دا څو خبرې قبول کړي.